چې فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې جدا شو طالوت رحمه الله بالجنود د خپلو لښکرو سره قال نو وی فرمایل چې ان الله بېشکه الله جل شانه مبتلیکم ستاسو امتحان اغستونکی دی بنهرین په یو نهر سره فمن شرب منه پس هغه څوک چې ویڅکلې اوبه د دغه نهر نه فلیس مني نو پس دی زموږ نه دی مطلب دا دی چې دی به زموږ سره جهاد له نه ځي ومن لم يطعمه او هغه څوک چې وی نه څکلې دغه اوبه فانه مني نو هغه زموږ نه دی مطلب دا دی چې هغه به زموږ سره جهاد ته ځي الا من اغترفه مگر هغه څوک اغترفه چې ډکې کو غرفتن یو لپه یا یو چون یا یو موټی بیده په خپل لاس کې د دغه اوبو نه فشربو منه نو بس دې خلکو د دغه نهر نه اوبه وڅکلې الا قلیلا منهم مگر ډېرو لږو خلکو ونه څکلې فلما جاوزه پس هر کله چې دوی د دغه نهر نه واغوښتل هو طالوت رحمه الله والذین او هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی و معه د هغه سره قالو نو وویل دغه خلکو لا طاقة لنا اليوم چې څه طاقت نشته دی زمونږ دپاره نن ورځ بجالوته په د جالوت په مقابله کې وجنوده او د هغه د لښکرو په مقابله کې قال الذین وویل هغه خلکو یظنون چې یقین یې و انهم چې بېشکه هغوی ملاقو الله ملاویدونکي دي د الله جل شانه سره کم من فئة قلیلة ډیر زیات واړه جماعتونه غالب شوي دي فئة کثیرة په ډېرو غټو جماعتونو باندې یا په ډېرو غټو لښکرو باندې بإذن الله په حکم د الله جل شانه سره والله مع الصابرین او الله جل شانه د صبر کوونکو سره دی په دې ځای کې دغه خبره بیانېږي چې کله دغه خلکو بیعت وکړو د طالوت رحمه الله په لاس باندې او د هغه سره میدان ته راووتل نو په تفسیرونو کې بیا خبرې لیکلی شوي دي ناشنا تفسیرونه چې د سره دا کم ځوانان راووتل نو دا تقریبا 80,000 کسانو 80,000 لښکر ورسره راووتو یعنی هغه تابوت دونه کار وکړو چې بني اسرائیل ډېر زیات مطمئن کړل او هغه ټول 80,000 کسان د ده سره میدان جهاد ته راووتل خو ده دغلته یو قید ولګاو دغه بني اسرائیلو ته وویل چې بوډاګان او ماشومان به زموږ سره نه ځي زموږ سره به صرف ځوانان هلکان ځي هغه کسان چې هغه مضبوط وي او هغو جنګ کولی شي د عمالقو سره ځکه عمالقه د ډېر مضبوط خلک دی مضبوط قوم دی د هغو لښکر ډېر زیات مضبوط دی نو بوډاګان او ماشومان به زموږ سره جهاد له نه ځي البته ځوانان را سره تللی شي نو دا کم چې ځوانان نو دا 80,000 کسانو د 80,000 کسانو لښکر یې برابر کړو بیا چې کله دوی د دغه ځای نه ووتل او په لاره باندې روانو نو په داسې انداز باندې روانو چې لکه طالوت رحمه الله هغو ته وکتل نو هغو ډېر زیات بېغمۍ انداز کې روانو داسې اډو پته نه لګېده چې یاره دو جهاد له روان دي د دې ځای نه ووتل یو لښکر مثال په طور باندې د دې ځای نه ووتو او دونه په بېغمۍ باندې روان دی چې اډو دا یې څه پروا نشته دی چې مونږ جهاد له ځو که څه شي له ځو اډو دې خبرې ته څه خیال نه نو طالوت رحمه الله چې دو ته وکتل په دو باندې پوه شو چې بھائی دې کسانو سره خو نه څه دونه اسلحې شته دی او نه څه دونه فکر ورسره شته دی چې مونږ له دونه مضبوط قوم عمالقه سره به اوس جنګېږو د هغو سره به جهاد کوو چې هغه ته دا اندازه ولګېدله نو طالوت رحمه الله ډېر هوښیار سړی و صحیح شوه که نه تاسو ته ما شاته د هغې متعلق خبره کړې وه چې وزاده بسطة فی العلم والجسم الله جل شانه وله په علم کې هم زیاتوالی ورکړی او جسم یې وله هم مضبوط ورکړی و ټیک شوله نو دماغ یې ډېر صحیح کار کوو ډېر زیات هوښیار و ده سوچ وکړو چې هلکه دا خلک داسې روان دي نو داسې کار وکړه چې د دې خلکو امتحان واخله دا 80,000 خلک دي 80,000 لښکر دی د دوی امتحان واخله نو چې کم خلک په امتحان کې پاس شو هغه خلک به د ځان سره جهاد له بوځي او چې کوم په امتحان کې پاس نشو نو هغه خلک به د دوی نه پاتې کړي نو طالوت رحمه الله سره چونکې هلته شمویل علیه صلات وسلام هم نو ده د خپله مسله هغه ته مخې ته کېښودله چې دغسې د قوم متعلق زما ذهن ته دې خبرې رادنګلې دي زه د دې قوم امتحان اخیستل غواړم چې دوی د جهاد قابل دي او که نه دي نو شمویل علیه صلات وسلام د الله جل شانه نه درخواست وکړو او الله جل شانه واپس هغو ته د امتحان د اخیستلو طریقه ور وښودله چې تاسو که د دې لښکر او د دې قوم امتحان اخیستل غواړئ نو په دې طریقه باندې وغواړئ نو چې کله یې طریقه ور وښودله شمویل علیه صلات وسلام طالوت رحمه الله ته چې په دې طریقه باندې ته امتحان واخله امتحان څه طریقه ده نو د هغې تذکره الله جل شانه په دې آیت کې کوي چې ان الله مبتلیکم بنهر الله جل شانه ستاسو امتحان اخیستونکی دی په یو نهر سره ټیک شوله جي اوس که د دې نهر نه چا اوبه وڅکلې ټیک شوله د هغې دپاره بیا خپل قیدونه ولګول مطلب دا دی چې یو خو دا دی چې د دې نهر نه به اوبه نه څکئ
که چا وسکلی نو هغو به تې صرف داسې په یوه لپه کې به تې اوبه راواچوي هغه به وسکي داسې به نه کوي چې ځان په ایسته موړ کړي څه باندې پوهېږي او دا قیدونه پکې ولګول چې په دغه طریقه باندې که دې نهر نه چا اوبه وسکلي هغه کسان زموږ سره تللی شي جهاد له او که داسې نه و چا پې ځانونه ماړه کړل ځانونه پې سم شنه کړل نو هغه خلک به زموږ سره جهاد له نه ځي نو اوس د دې خبرې ته سوچ کوه چې ډېره زیاته ګرمي هم وه ډېره سخته ګرمي وه او سفر خلکو کړی و ډېر زیات ستړي شوي هم وو په لاره کې دغه نهر راغی او دلته پکې دغه قید ولګېدو خلکو ته دا اعلان وشو چې بهی په دغه طریقه باندې که تاسو اوبه څکل غواړئ چې وڅکئ او که نه څکئ نو ګورئ تاسو ته اجازت نشته دی نو ډېره زیاته ګرمي وه او دغه یو نهر و تقریبا دا د اردن او د فلسطین په منځ کې یو نهر و او داسې اوبه وي چې یخې صفا اوبه وي سخته ګرمي وه لښکر روان دی بهی تږی شوی دی نو چې دوی څنګه دا اوبه ولیدلې نو بس بیا یې صبر ونه کړو او لاړل په هغه اوبو باندې ورپرېوتل د لیوه زامن او داسې اوبه یې وڅکلې چې د خېټو نه شنازونه جوړ کړل پکې څه باندې پوهېږي داسې د مشکونو په شان ته یې دا خېټې راوپړسېدلې په هغې کې ډېر لږ کسان داسې وو چې هغو لږې لږې اوبه وڅکلې یوه لپه چې کومه وته طالوت رحمه الله الله جل شانه ورته طریقه ښودلې وه د طالوت رحمه الله یا د شمویل علیه صلات وسلام په ذریعه باندې چې په دې طریقه باندې به تاسو اوبه وڅکئ مطلب یوه لپه اوبه به ترې وڅکئ یو موټی اوبه په دواړو لاسو به ترې هم نه څکئ په یو لاس به ترې دونه اوبه به راڅتې کوئ بس هغه به وڅکئ ټیک شوله نو ډېر یو ګوټ به ترې وکئ بس نو ډېر لږ خلک وو چې هغو په دقه طریقه باندې دا اوبه وڅکلې او بقایه خلکو ډېرې زیاتې اوبه وڅکلي نو چې کله دا قصه طالوت رحمه الله ولیدله نو بس خلکو ته یې وویل چې تاسو ځئ وروره ستاسو زموږ سره ستاسو ځای نشته دی ټیک شوله نو 70,000 کسان وو او په هغې کې صرف او صرف 313 کسان پاتې شو د 80,000 کسانو نه 313 کسان پاتې شو 313 کسان داسې وو چې هغو لږې لږې اوبه وڅکلې او د خدای شان ته ګوره چې هغه کومو خلکو ډېرې زیاتې اوبه وڅکلې د هغو هغه تنده ختمه نه شوله او چې کومو خلکو صرف یوه لپه اوبه وڅکلې د هغو تنده الله جل شانو په هغې باندې ایسته ختمه کړله ځکه د الله جل شانو امتحان و الله جل شانو امتحان اخیستل غوښتل نو دغه 313 کسان پاتې شو په دې کې بیا ځان له دوه ټولګي جوړ شو دوه جماعتونه جوړ شو یو هغه خلک چې د هغو ایمان مضبوط و د هغو په دې خبره باندې ایمان مضبوط و چې بس مونږ به ځو او د عمالقو سره به جهاد کوو او که چېرته په جهاد کې شهیدان شو نو د الله جل شانو سره ملاویږو د الله جل شانو سره ملاقات کوو یعنی دغه خلکو ایمان مضبوط و په دغه 313 کې یو بل ټولګی و یو بل جماعت و د هغو ایمانونه مضبوط نه و د هغو په ظاهري اسبابو باندې بس ایمان و هغو پکې غنیمتونو ته کتل چې لکه دا پلانکي څیزونه به راته میلاو شو دا به وشي هغه به وشي مال دولت به راغونډ کړو په جهاد کې او دغه ظاهري اسبابو باندې د دو نظر نو هغه خلک چې کوم نو هغه هم چوټي شو په قسم باندې پوهېږي صرف یو جماعت په 313 کې دوه جماعتونه جوړ شو نیم په یو طرف باندې لاړ نیم په بل طرف باندې نیم خلک داسې وو چې د هغو ایمانونه مضبوط وو نو هغه خلک الله جل شانو په دغه امتحان کې پاس کړل او دوی اوس د دغې نه پس به دوی اوس د عمالقو سره جهاد کوي نو دغه د عمالقو سره جهاد به په څه طریقه باندې کیږي او د دې عمالقو لیډر څوک و نو هغې تذکره هم الله جل شانو په دې آیت کې کوي چې دا شاته کم آیت را روان دی ولما برزو لجالوت وجنوده د طالوت په مقابله کې جالوت د عمالقو چې کوم لښکر و نو د هغو مشر کمانډر چې کوم نو هغه جالوت ټیک شوله نو د دغه سړي سره د مقابله وه او دغه سړي د عمالقو رهنمایي کوله د هغو مشري یې کوله د هغو کمانډري یې کوله د دغه خلکو سره دوی مقابله وه نو اوس به دوی مقابله په څه طریقه باندې کوي جنګ به په څه طریقه باندې کوي د دغې تذکره به الله جل شانه مونږ ته کوي او دغه به انشاءالله بیا سبا وایو اوس په دغه ځای کې الله جل شانه فرمایي فلما فصل طالوت بالجنود کله چې جدا شو طالوت رحمه الله بالجنود د خپلو لښکرو سره قال نو ویې ویل ان الله چې بېشکه الله جل شانه مبتلیکم امتحان اغستونکی دی ستاسو بنهر په دغه نهر سره یعنی دغه نهر باندې امتحان الله جل شانه واغستو که چا لږې اوبه وڅکلي په دغه طریقه باندې هغه سړی به زموږ سره جهاد لځي او که چا ډېرې وڅکلي به هغه کسان واپس شي فمن شرب منه فليس مني هغه څوک چې اوبه یې وڅکلي د دغه نهر نه فليس مني نو دی زموږ نه دی یعنی زموږ سره به نه ځي ومن لم يطعمه او چا چې دغه اوبه ونه څکلي فانه مني نو هغه به زموږ سره ځي یعنی هغه زموږ نه دی الا من اغترفه مګر هغه څوک چې هغه ډک کو غرفة یوه لپه بیده په خپل یو لاس کې مطلب یو چون اوبه یې ترې وڅکلي یو لپه اوبه یې ترې وڅکلي فشربو منه نو بس دې خلکو اوبه وڅکلي دغه نهر نه الا قلیلا منهم مګر ډېرو لږو خلکو په دغه طریقه باندې اوبه وڅکلي دا کومه طریقه چې الله جل شانو ښودلې وه طالوت رحمه الله دې خلکو ته ښودلې وه فلما جاوزه پس هر کله چې دوی د دغه نهر نه واغوښتل هو یعنی طالوت رحمه الله والذین او هغه خلک آمنوا معه چې ایمان یې راوړی و د هغه سره
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نو دا هغه 313 کې چې هغه کم دویم نمبر لښکرو یعنی چې د هغو ایمان مضبوط نو هغه وی چې یاره نن ورځ خو مونږ د جالوت سره چې کوم دی مقابله نشو کولی او نه د هغه د لښکرو سره مونږ مقابله کولی شو خو هغه بل ټولګی چې کوم و هغه چې کوم ایمانونه مضبوط و نو هغو څه ووي قال الذین ویل هغه خلکو یظنون چې د هغوی یقین و انهم چې بېشکه هغوی ملاقو الله د الله جل شانه سره میلاوېدونکي دي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. الله جل شانه فرمایي چې اکثر ډېر واړه جماعتونه په ډېرو غټو غټو جماعتونو باندې فاتح شوي دي هغو فتح موندلې ده او غالب شوي دي پې لکه د دې مثالونه په تاریخ کې موجود دي. په جنگ بدر کې تاسو به د هغې تاریخ کتلی هغه هم اورېدلي چې په جنگ بدر کې صرف او صرف 313 مجاهدینو د مسلمانانو 313 صحابه کرامو او په مقابله کې د کوپارو چې کوم لښکرو نو په هغې کې 1000 کسانو الله جل شانه دغه 313 له فتح ورکړه دغه غالب کړل په 1000 کسانو باندې. نو ګوره که دلته اوس دا بني اسرائیل صرف 313 کسان دي خو هلته په مقابله کې هغه نور 1,00,000 کسان دي په قسم باندې پوهېږي دا 313 و عمالقه 1,00,000 خلکو هغو راغلي د دو سره مقابله کوله نو چې څنګه به الله جل شانه دغه بني اسرائیل په عمالقو باندې غلبه ورکوي څنګه و فتح الله جل شانه بني اسرائیل په عمالقو باندې ورکوي همدغه رنګې مخکې په تاریخ کې داسې واقعات را پیښ شوي دي لکه څنګه په غزوه بدر کې 313 مجاهدینو او الله جل شانه له د 1000 په مقابله کې هغو له فتح ورکړله او په 1000 باندې دغه خلک غالب کړل. یا یو بل جنگ شوی دی د مسلمانانو په تاریخ کې غزوه موته ورته ویلی کېږي د موته دا یو ځای دی په هغه ځای کې جنگ وشو او په دغې کې 3000 مجاهدینو او د 1,00,000 په مقابله کې 1,00,000 کافرانو 3000 مسلمانانو الله جل شانه دغه مسلمانانو له فتح ورکړله 3000 مسلمانان په 1,00,000 کافرانو باندې غالب شو او د دغو کمانډرو خالد ابن ولید رضی الله عنه. نو دغه الله جل شانه یو ثبوت مونږ ته راښیي بني اسرائیلو ته وایي چې ګوره تاسو پریشانه کېږئ مه خفه کېږئ مه مخکې داسې قسما قسم واقعات به راپېښېږي را روان دي چې هغه به الله جل شانه هغه خپل ناشنا قدرتونه تاسو ته ښیي او دغه خبره الله جل شانه کوي. نو قرآن مجید چونکې د کافرانو په دور کې د پیغمبر علیه صلات وسلام په دور کې را نازلېدو نو دغه واقعه ذکر کېدله او د هغې سره دغه ثبوتونه هم ذکر کېدل چې هلکه په بدر کې داسې کار وشو په موتا کې داسې کار وشو. یو بل جنګ شوی قادسیه ورته ویلی کېږي جنګ قادسیه په هغې کې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دا چیف کمانډر و د مجاهدینو د مسلمانانو د مجاهدینو د مشر و چیف کمانډر لکه زموږ چې اوس دا چیف اف آرمی سټاف دی حافظ صاحب نو دغسې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د مسلمانانو د مجاهدینو چیف کمانډر او د ده سره یو کمانډر بولو جرنیل خالد ابن ولید رضی الله عنه. خالد ابن ولید رضی الله عنه داسې کار وکړو چې راغی پر خپل چیف پسې هغه ته یې وویل چې باید ته موږ له اجازت راکړه دغلته د کافرانو یو 15,000 لښکر دی یو 15,000 په قسم باندې پوهېږي او وایي زما سره 15 مجاهدین دي 60 کسان دي راسه 60 مسلمانان مجاهدین دي راسه وایي زه غواړم چې یاره زه دغه 15,000 کسانو سره دا 15 خپل مجاهدین وجنګومه 15 کسان او 15,000. نو ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه ډېر زیات په فکر کې واچو چې لکه ستا په دماغ کې ډز شوی دی که څنګه هلته خو هغه 15,000 کسان دي او ته 15 مجاهدین بوځې او د 15,000 سره جنګې دا خو ناشنا خبره ده. خو چې هلته د خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه جذبې ته وکتل چې هلکه ایماني غیرت ده ایماني جذبه ده نو بس هغه هم وله ایسته اجازت ورکو او دا خبره یې ورته وکړله چې ګوره دا مسلمانان مجاهدین چې کوم دي نو دا زموږ سره د الله جل شانه امانت دی ګوره چېرته دا ضایع نه شي په قسم باندې پوهېږي. هغه ته دا خبرې اترې وکړلې خو چونکې د هغه جذبه ډېره زیاته وه نو بس اجازت یې وله ورکو چې کله یې اجازت ورکو او دغه 15 کسان لاړه او د 15,000 سره یې مقابله وکړله نو د 15,000 نه 10 کسان مردار کړل کافران او د دوی نه 10,000 کسان او د دوی نه صرف 10 مسلمانان هغه شهیدان شوي وو هغو له الله جل شانه فتح ورکړله. نو دغه خبره الله جل شانه کوي چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله اکثر لږ جماعتونه واړه جماعتونه یا واړه لښکرونه هغه په غټو غټو لښکرونو باندې غالب شوي دي الله جل شانه وله غلبه ورکړله. نو تاسو پریشانه کېږئ مه دا کم بني اسرائیل چې د عمالقو په مقابله کې راغلي 313 کسان دي هلته په مقابله کې ورته 1,00,000 کسان دي خو الله جل شانه به دوی له فتح ورکوي او په دغه ځای کې اوس دو چې کله بیا به هغه خپل مستقل جنگ شروع کوي په میدان کې نو د هغې به انشاءالله بیا سبا خبره اتره کوو. خو په دغه آیت کې الله جل شانه دغه خبره کوي چې کم من فئة چې څومره ډېر قلیلة د لږو جماعتونو نه غلبت هغه غالب شوي دي فئة کثیرة
په غټو جماعتونو باندې یا په غټو لښکرونو باندې باذن الله د الله جل شانه په حکم سره والله مع الصابرین او الله جل شانه د صبر کوونکو سره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل پس هر کله چې جدا شو طالوت رحمه الله بالجنود د خپلو لښکرو سره قال نو وی ویل ان الله چې بېشکه الله جل شانه مبتلیکم ستاسو امتحان اغستونکی دی یا په تاسو باندې ابتلا او ازمایش کوونکی دی بنهر په یو نهر سره فمن شرب منه پس هغه څوک چې ویڅکلې اوبه د دغه نهر نه فلیس مني نو پس دی زموږ نه دی. ومن لم یطعمه او هغه څوک چې وی نه څکلې دغه اوبه فانه یا وی نه څکلې د دغه نهر اوبه فانه مني پس دی زمونږ نه دی. مطلب دا چې دی زمونږ سره جهاد لبزي. الا من اغترفه مگر هغه څوک به راسره ځي من اغترفه چې هغه ډک کړو غرفتن خپل یو لپه یا یو چون بیده په خپل یو لاس سره مطلب یو لاس اوبه وڅکلي یا یو لپه اوبه وڅکلي یا یو چون اوبه وڅکلي نو هغه به راسره ځي. بیا چې چل وشو فشربو منه د خلکو اوبه وڅکلي د دغه نهر نه الا قلیلا منهم مگر ډېرو لږو خلکو ونه څکلي ډېرو لږو خلکو په هغه طریقه باندې وڅکلي کومه طریقه چې الله جل شانه ذکر کړې وه. فلما جاوزه پس هر کله چې دوی واغوښتل د دغه نهر نه هو طالوت رحمه الله والذین او هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره قالو نو دغه خلکو وویل لا طاقة لنا اليوم چې څه طاقت نشته دی زمونږ دپاره نن ورځ بجالوته د جالوت په مقابله کې وجنوده او د هغه د لښکرو په مقابله کې. قال الذین یظنون وویل هغه خلکو یظنون چې یقین یې و انهم چې بېشکه هغوی ملاقو الله ملاویدونکي دي د الله جل شانه سره کم من فئة قلیلة ډېر زیات د لږو جماعتونو نه یا ډېر زیات د وړوکو جماعتونو نه یا ډېر زیات د وړوکو لښکرونو نه غلبت غالب شوي دي فئة کثیرة په ډېرو غټو جماعتونو باندې یا په ډېرو غټو لښکرو باندې باذن الله په حکم د الله جل شانه سره والله مع الصابرین او الله جل شانه د صبر کوونکو سره دی. صدق الله العظیم.